چاله الله زامن ورکي یهب لمن یشاء الذکور، او چاله خدای لونه ورکي ولمن یشاء اناثا، چاله صرف زامنی د چا صرف لونه، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله خدای لونه زامن دواړه ورکي، لونه زیاتی زامن کم یا زامن زیاتی لونه کم. ویجعل من یشاء عقیما، او څوک خدای شان پیدا کړی دي انی لوري او نیز بیوي. دا د الله نظام یا سلسله تر قیامته پورې روان ده. الله خپل قدرت ښیي. که داسې وي چې د هر سړي 3 زامن او 3 لونه یا 6 زامن او 6 لونه، بیا به خلکو وي چې خدای پاک په دې کې کار نشته، دا یو اتفاقی معامله را روانه ده. نه، خدای ښیي چې زه کولی شم همدقه انسان او سړی دی چې وغواړم شنډولی شم، او چې غواړم صرف لونم ورکولی شم، او چې غواړم صرف زامنم ورکولی شم، او چې غواړم نو دواړم ورکولی شم، او چې غواړم چاله لونه کم او زامن زیات او چاله لونه زیات او زامن کم. ټولی شي الله که نه شي کولی. دا یو قالب د انسان د مور او پلار نه بچی رو باسی، او هغه مختلف شکلونه لري. د خښتو بټۍ کې په یو قالب چې خښته جوړېږي ټولې یو شان دي، داسې ده که نه؟ او په کارخانه کې چې په کم مشین کم جامه جوړېږي نو یو شان بی، نو پرنټ ورته بدل کړي نو بیا بدلېږي. او د انسان د مور او د پلار یو کارخانه، یو قالب، یو ښځه خاوند، او د هغې نه الله مختلفو شکلونو کې بچي پیدا کړل. دا جنۍ ده او دا هلک دی، او دا د هر یو رنګ د بل نه جدا، پوزې د بل نه جدا، سترګې د بل نه جدا، قد و قامت د بل نه جدا، اخلاق د بل نه جدا. د چا خوی ښه دی او د چا خوی خراب دی، څوک نرم دی څوک کلک دی. دا خدای پاک پیدا کړي دي رونو، دا سلسله. نو سلسله د دواړو نه پیدا ده رونو. سړي لم عزت ورکه او ښځې لم ورکه. مونږ په معاشره کې ښځې ولې مو ورته په ښه نظر ونه کتل؟ مونږ ښځې ته دین ونه ښو، ښځې ته هم ښه خوی ونه ښو، اخلاق هم ورته ونه ښول. نو دا زمونږ غلطي ده، دا د شریعت غلطي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما دوزخ راته الله وښو او جنت یې راته وښو. نو په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې. صحابه ته تپوس کړي د الله رسوله دا ولې؟ وی بکفرهن، وی دې کې ناشکري ډېره زیاته ده. وی یکفرن الله، وی د خدای ناشکري کوي. وی نه د خدای ناشکري نه کوي، یکفرن العشیر، د خاوند ناشکري کوي. د خدای منځ خو کوي او روجې هم نیسي، او ښځې نسبتا نیک عملونه هم کوي، د خاوند ناشکري کوي. او بیا حضور پاک مثال ورکوي، 1400 کاله مخکنی مثال ورکوي. لو احسنت الی احداهن الدهر، که ته دې ښځې سره ټوله زمانه ښېګړې وکړې، ټوله زمانه جامې م وله راوړې، پیزار م راوړې، او کور دې م وله جوړ کړی دی، او ډوډۍ م وله راوړې، او د صحت د علاج خیال یې ساتئ، او خپلو خپلوانو کره غم خادي د هغې انتظامات هم وله کوې، هغې له م وله جامې او جوړې راوړې، او کالیګان هم وله اخلې، او کوټه دې م ورته خشته مزېداره جوړه کړې ده، او فوم دې م ورته اچولی دی. ټوله زمانه ورسره ښېګړه کوې. ثم رأت منک شیئا، او د ګوتې د بند دومره غلطي در نه وویني. دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی یاره دونه ښېګړه کوې دا پوټې غلطي وشو څه چله شو. دا وایي فیما رأیت منک خیرا قطو، یه سړیه تا نه خو ما په ژوند کې خر ورځ نه ده موندې. دا د 1400 کاله زړې خبرې کوي، اوس سال دی. داسې ده که نه ده؟ دا ناشکري پکې ډېره زیاته ده. ناشکری خطرناک شی دی. په شکر الله خوشحالیږي او په ناشکرۍ خفه کېږي. ښځو ته علم وښایه، قرآن ورته وښایه، اخلاق ورته وښایه، عقیده ورته وښایه. که د ښځو اخلاق او دین ټیک شو، معاشره ټیک ده. بچې لومبی خو د مور په غېږ کې سبق وایي. لومبی مدرسه د ماشوم د مور غېږه ده. نو که مور عقیده ښه ده، د بچي به ښکلی عقیده وي. که د مور اخلاق یې ښه دي، د بچي به خشته اخلاق وي. که مور د خدای نه یریږي او مونځ کوي، روجې نیسي، نو بچی به مانځله پاسي، او باچي ته به هم ښه اخلاق ښایي. او که مور مونځ نه کوي، بچي ته به څه مونځ وښایي. مور د خدای نه نه یریږي، بچي ته به د خدای یره څنګه وښایي؟
داسې ده که نه؟ مور بد اخلاقه ده، کنځل کوي، نو چې خوله کې کنځل دي نو بچې به ترې کلمه زده کوي څه چې هغه کنځل کوي، بچې به هم ترې کنځل زده کوي. او که دا مور کلمه وای او دا ښکلې او پاکې خشته خبرې کوي نو بچې به ترې هغه خبرې زده کوي. لومبې بچې د چا نه خبرې زده کوي؟ د مور نه. خوی د چا زده کوي؟ د مور. پی د چا سکي؟ د مور. نو که مور یې پاکه ده نو پی هم خشته او پاک دی، او که مور یې ګنده ده نو پی هم نجس او ګنده دی. نو چې د جینکۍ پاکې شي پی به یې پاکي. منځګزاره ده او دینداره ده، د بچی خولې ته به لومبي پاک پیځي نو بچی اخلاق به هم ښي او دینداره به د خدای نه به یریږي. او که مور پودړه بد اخلاقه ده، بېلمازه ده او سخا ده نو د هغې پیم ګنده دي، نو د بچی باطن ته لومبي ګنده پی لاړل نو دا بچی به د کوم ځای نه ښه شي؟ نو زنانه پویول پکار دی، زنانه ته دین خول پکار دی. دا زموږ ذمه داري ده. کومه زنانه چې بېدینه لویه شو تپوس پې خدای د مور او پلار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځو ته ښه ادب وښایئ او ښه اخلاق ورته وښایئ. یوه بیبي ده او د هغې یو بچی پیدا شو. خاوند ته وایي وی سړیه یو کار نه کو، وی دا بچی ما ته نه سپارې، ما ته یې نه پرېږدې چې زه یې لږ د شریعت او د اسلام او د دین مطابق لوی کړم. ښځې څنګه یې درته پرېږدم؟ بس وی ته ترې لاس اخوا که زه پرې شو زما دا بچی پرې شه. زه غواړم چې زما دا بچی داسې یو بچی ته جوړ شي چې هغه نه بهترین انسان په مخ د ځمکه بل نه. وروڼو ګوره دا یاد ساتئ چې چا کې دین څونه زیات هغه انسان دی، او چې دین دې ته لرې کړم دا که په نوم انسان دی نو حیوان دی. دا ښکاره خبره. قرآن شریف کې الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دا بېدینه خلک د چارپایانو نه هم بتر دي. دا خشته ښکلې جامه خو درته دین خولی ده، او زنانو ته دا پرده خو دین خولی ده. چې چا کې دین نشته وګورئ نو هغې به پرتوب پتلوني، د هغې د زنانو پتلونونه به وي، د هغې جون به لکه د حیواناتو غوندې وي، لکه څنګه چې حیواناتو کې پرده او ستر نشته هغې کې به هم پرده او ستر نه. د هغې خوراک به لکه د حیواناتو په شانتې وي، د هغې ګرځېدل به لکه د حیواناتو غوندې وي، او پرهیز به نه کوي د خپل او د پردي نه لکه څنګه چې حیوانات دي، دغسې به ژوند به تېروي. نو موږ ته که دا خشته او ښکلې د حیا او د پردې ژوند خولې دا راته شریعت خولی دی. نو چې په شریعت پوره یې د انسان، او که د شریعت نه بې خبره شو دا حیوان، د حیوان اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن شریف وایي وی دا بېدینه خلک وی دا د چارپایانو نه هم بتر دي. نو د هغې مور په زړه کې دا وه چې د دې بچي نه یو مضبوط او خشته ښکلې انسان جوړ کړم. پلار ورته ویې ډېره ښه ده زه در ومې سپاره. نو دا مور چې لومبې بچې خبرې کوي خو د مور سره کوي، او لومبې چل د مور زده کوي. نو دې مور ورته دا ښولو چې بچې زمونږ خالق غوره الله دی، الله پیدا کړي، دا ښکلې عقیده ده، او زمونږ مالک الله دی، او زمونږ جون او زمونږ مرګ د الله په اختیار کې دی، او مونږ له عزت او ذلت الله را کوي. داسې درونو که نه؟ مونږ بچي ته لومبې څه ښایو؟ کنځل ورته ښایو. نو کنځل چې زده کي او هغه کنځل وکړي نو مونږ ورته وخاندو. نو چې پلار یې راشي راشه که نه، بچي خو دې خبرې زده کړې دي. نو هغه ماشوم وایي ستا هغه مور او ستا هغه پلار او ستا هغه داسې او بې غیرت او دوس او دلا. نو دا پلار مور پورې خاندي خوله وله ښکلې، یو مور پورې خاندي، او یو بل ته هم وایي راشه که زمونږ بچي له څنګه ښکلې کنځل ورځي. دا زمونږ معاشره ده. کلمه ورته وښایه، یو رکوټې صورت اخلاص قل هو الله احد ورته وښایه، او یو بل ته ووایه چې راشه زما بچي لا خبرې نشي کولی خو مونځ یې زده کړی دی، او قل هو الله احد یې زده کړی دی، او کلمې یې زده کړې ده. ته ګوره د دې بچي د ژوند برکت ته چې دله به خدای په دې ژوند کې څونه برکت کړي. نو دا مور دې بچي ته ښایي بچي زمونږ الله یو دی ګورې، او زمونږ د دې هر څه خالق او مالک د دې ټولو کائنات او د ځمکو دا الله دی. مونږ له ډوډۍ الله را کوي، مونږ له جامه الله را کوي، مونږ له عزت الله را کوي، او زمونږ ذلت ته الله په لاس کې دی. بچې ډوډۍ مونږ له الله را کوي او به مونږ له الله را کوي. دا زمونږ ښکلې عقیده ده. زمیندار وایي نه، وایي دا ډوډۍ خو ما پیدا کړې ده، ما غنم وکرل، ای قمقله خطا شوې.
دا ځمکه د دې کر دپاره چا دله پیدا کړې ده؟ الله. او دا چې کوم اوبو باندې دا غنم کرې ده اوبه دله چا پیدا کړي دي؟ الله. او په دا ځمکه کې د غنمو دا طاقت چا پیدا کړی ده؟ الله. او که ته خشته ځمکه اوم کرې او الله پې سیلاب راولي، زلزله راولي، بیا به څه کوې؟ او که باد و باران او ګلی پې راولي بیا به څه کوې؟ او دا په کومو لاسونو چې ته دا یوې کې او دا په کومو خپو ورده پټي ته منډې وې، دا طاقتونه دله چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي دي. داسې ده که نه؟ دنیا د اسباب و زیر اسباب به استعماله، خو ګورې په د اسبابو نتیجه الله مرتب کوي. نو دې خپل بچی له دا مور لګیا د عقیده جوړی، دې مور به سره خواري کوله، پاللی وله پوره یقین جوړاو. نو په کوټه کې دننه به ورته ډوډۍ ښودې وه چې ته ګوټ کې پټه، جامې به ورته پټې ښودې وې، او اوبه میوې به م ورته چې ته پټې سنبال کړې وې. نو چې دې به څنګه دې ماشوم اوږې شو، مورې ډوډۍ وایي بچې بیا دې زما ډوډۍ غوښته. ډوډۍ خو الله ورکوي، الله ته لاس پورته که که نه، او الله نه غواړه چې دله درکړي. دې ماشوم به لاس پورته کړي، یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکړې، الله تږې ماله اوبه راکړې، الله جامې مې خیرې نه شوې خدایه ماله جامې راکړې. نو مور به ورته دار څه پټ په کوټه کې ایښودي، نو دې به لار کوټې ته به ننوت، نو یو ګوټ جامې به یې اړولې، بکسونه به یې اړقول، الماریانو پټه به ورته مور ډوډۍ خو به یې راواغېسته، اوبه به یې راواغېست، جامې به یې راواغېستې. مورې ماله خو الله ډوډۍ راکړه، دا به ورته مور پټه ایښوده. مورې ماله خو الله اوبه راکړې، مورې خو ماله خو الله جامې راکړې. او که نه بچې څنګه چې الله نه ښکاري پټ دی، نو دا څیزونه م ګورې هغه پټ در کوي. الله نه غواړه ښه چې په ګېډه بدل شو ناجوړه شوم، الله ما جوړ کې. د بچې د دارو به درته ایښودي، تو ګوره ګوټ کې سپېرکې به پرتې وې، به یې واچولې، خېټه به یې ټیک شوه. ماله خو الله دارو راکړل، دا مور ورسره خواري کوي. مونږ بچو ته دا نه وایي، مونږ بچو ته دا په غوږ کې اچو چې بچې ګورې که دغه ځای ته منصب ته ځان ورسو ډوډۍ به پکې وي، او که دغې منصب ته ونه رسېدې ګوره ډوډۍ نشته. دا اول نمونه مونږ په ذهن کې دا واچو چې زمونږ ډوډۍ دا د کاروبار په غیږ کې ده، ډوډۍ په کاروبار کې نه، ډوډۍ د چا په اختیار کې ده؟ الله. دا د کاروبار دا چل د چا ښولی دی؟ دا سترګې روغې چا در کړي دي؟ دې لاسونو کې دا طاقت دله چا ایښودی دی؟ او په دا خپو کې دله چې پالج دی وایي ته کاروبار بیا وکړه، سترګې دله ړندې کې ته بیا کاروبار وکړه. دا ظاهري اسباب دي، دا به کې، خو یقین به په الله ساتي چې خدای دې کاروبار کې به برکت تاچې، دې کې به رزق ته راکړي. یو ځلې دا مور چې ته تلې وه خپلوانو کره، هلته ورته یاد شو خو ما خو نن خپل بچي ته ډوډۍ نه دی ایښې، هغه به مدرسې ته تلي، وږي به یې راغلی به. یا الله دا څه شو؟ دا خو زما ټوله خواري نن په اوبو لو شوه. زوی به مې راشي، به خدای خبر هغه ماشوم په چیني لاسونه څونه اوچت کړي، او څونه به یې خدای ته جړا کړي چې خدای ډوډۍ راکړې اوبه راکړې. نن خو زما ډوډۍ اوبار سیر شوي دي، نن به زما راز فاش شي. ولې؟ پته به ورته ولګي چې دا خو راته مور پټې ښودل، دا خو خدای نه دي راکړی، او نن مې مور نشته، نو نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته. خدای خواري مې په اوبو ځي، ما خو د دې بچي یقین الله په تا جوړاو، دا مې غرض و، او نن مې ټوله خواري وګوري. خدایا هغه ټول چې څه محنت مې څو کاله وکړه په اوبو بربادېږي، ير مې شو خدایا. هغه ځای نه پړونې را په سر که او ځان پسې راکاږه او په منډه منډه راځه چې خدای چې زه مخکې شم او زوی مې نه راغلی چې پټ ورته چې د ډوډۍ اوبه کېدم. چې دا مور یې کور ته راورسېده، ویې کتل بچي پر لد غځولې ډوډۍ ورته پرته ده، خشته ښکلې شربت اوبه ورته پرتې دي، او خشته میوه ورته پرته ده. او لیدو سره مور ته مورې نن خو ماله زما الله ډېره ښکلې ډوډۍ راکړې ده. بچې هغه څنګه؟ ویرالم لکه د مخکې غوندې مې مونځ وکړ یو 2 رکعاته، او لاس مې الله ته اوچت کړل چې یا الله د مدرسې نه وګېرالم، خدای ماله ډوډۍ م راکړې او ماله اوبه م راکړې. او چې څنګه کوټې ته ننوتم او ګوټ کې مې وکتل، نو ډوډۍ م پرته ده او خشته ښکلې اوبه م پرتې دي. مور یې نن یې ورسره میوه م راکړې، او ته راشه یې ډوډۍ ته وګوره خوشبویي تېزي، او ته دې اوبو ته وګوره خشته داسې اوبه دي سیلبن،
اعلی خوشبویتې دي. او دې میوې ته وګوره مورې داسې خو ما په ژوند کې چېرته نه ده خوړلې. مورې پوه شوه چې زما خواري ځای ونیوه او زما د بچي کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره ډایرکټ شو زه رمیانځه ووتم. وروڼو ګورې دا الله کولی شي که نه؟ عادت یې داسې نه دی، داسې کوي نه، ځکه تا الله سپې در کړي دي نو ته به لګیا کار به کوې، برکت به دله الله چي، ډوډۍ به خدای در کوي، ته به لاس پې خوځې. نور که داسې وي نو داسې م الله کولی شي. ابلوت حدیث کې زمونږ یو حدیث تیر شو، حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې خندق هم کنستېده، غزوه خندق چې ورته وایي، نو وی هلته کې سخته یخنین ده او خوراک نشته. وی چې نبی علیہ السلام مبارک ته مې وکتل نو ډېر زیات کوږي و او په دې خېټه باندې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې و. 3 ورځو نه هم څه څکلي نه و، 3 ورځو نه. وی اجازت مې ترې وغوښتې صاحب اجازت راکړه کور ته لاړ شم. وی چې او وی کور ته لاړم، بیبي ته مې وویې چې ښځې پیغمبر علیه السلام مې په ډېره لوږه ولید، قسم دې ټینګېدی نه شم، نور صبر نشته، څه شته که نشته چې وله پاخه کړو. 3.5 کیلو اوربشې وې، 3.5 کیلو او ورکوټې چیلوکې پوټینۍ کورنۍ چیلوکې راکوټې د بچی وه د چیلې دقه وه. وی مې چې داسې وکړه شابه ته دا اوړه مې چن کا دا اوربشې او زه به دا چیلوکې حلاله کړم. والله که ټینګېدی شم چې د حضور پاک دې لوږې ته مې وکتل. ما فی ذلک صبر، ما فی ذلک صبر. وی بس ښځه مې لګیا شو، هغې اوړه کړل زر او ما فوراً هغه چیلوکې حلاله کړه، هغې غوښه مې وړه وړه کړه، کټوۍ کې مې واچوله او یې ښځې مې اوړه واغږل. وی ما ته وایي چې ګورې لاړ شه هم نه شرمې. نبي علیه السلام ځان سره د یو 2-3 ملګرو پټ راوله چې نور څوک خبر نه کوي، خبر څوک نه شي، ځکه دومره شیخ نه دی. 3.5 کیلو اوړه څه شی وي او چې بندره 3-4 ورځو نارمي. وی د لاړم حضور پاک ته مې په غوږ کې پټ ووې چې د الله رسوله یو 3.5 کیلو اوړه دي، یو ساع ورته عربۍ کې وایي تقریبا، هغه م واغږل او یو راکوټې کورنۍ چیلوکې بچی ده هم حلاله کړه او ته راشه ځان سره 2-3 ملګري زیات نه. وی حضور پاک ما ته وفرایل کثیر طیب، دا خو ډېر شی دی او ډېر اعلی شی دی. وی ورشه بیبي ته دې ووایه چې تنور نه ډوډۍ لا نه پورې کوي او کټوۍ هم نه کوزوي. او خندق کې چې څومره صحابه و ټولو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه جابر ډوډۍ کړې ده راځئ. نبی علیه السلام عزت مخکې شو. وی چې کور ته ورسېدم بیبي راته وی څه دې وکړل؟ مې د الله رسول خو ټول صحابه راواستل. وی تا د خدای داسې کي، تا د خدای داسې کي، او دې شرمولو، تا ته ما نه وي چې پټې پوی کا. وی ما ورته ووې پوی کړی به د نبي علیه السلام خو سره د هغې ټول غوښتل. وی زه بس بیا چې پوی کړی دی نو خبره خلاصه ده. وی راوړی اوړه مې وله راوویستل، په هغې کې مبارکې لاړې تو کړې، راوړه دا کټوۍ کې لاړې مبارکې تو کړې. طالبانو ته مې وی ګورې طالبانو سوچو کې کم ترکاری کې او په کومو اوړو کې چې د حضور پاک مبارکې لاړې تللي دي، ولې صحابو خېټو ته هغه تللي دي. صحابه هغه خلک دي، بختور خلک. د حضور پاک مبارکې لاړې اوړو سره ګډې شوې او ترکاری کې ګډې شوې، د صحابو خېټو ته اقه لاړې تللي دي. صحابه دومره پاک خلک دي، خدای ته خوښ خلک. وی نبی علیہ السلام فرمایل چې ورشه یو بله ښځې له دې بله ښځه راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي. 3.5 کیلو څه شی؟ وی نبی علیہ السلام مبارک ښځه م راوغوښته، ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او حضور پاک مبارک یې په خپلو لاسونو وړکوي او کټوۍ به داسې نه راړوی، په کاسه به ښوروا او غوښه رالی، په کاسه باندې چې ښوروا او غوښه رالي په ډوډۍ د پاسه اچوي او صحابه ته وي راځئ. وخوړې شوه ټول صحابه خلاص شو، ډوډۍ وخوړله او زمونږ تنور ام اقسې د ډوډو ډکو او کټوۍ کې چې څومره غوښه وه ام اقسې پاتې شوه او څومره صحابه پې ماړه شو، 1000 کسان. الله چې وغواړي داسې کولی شي. دا مثالونه دي موږ دپاره. 1000 کسان یو ځای کې صحابه تږي شو په سفر کې، پې لاړ شئ او چرته اوبه ګورئ، منډې ترړې وایي اوبه نشته. یو بیبي را روانه ده او هغې په څاروي باندې 2 مشکونه د اوبو یې ښودې دي، یو طرف ته او بل طرف ته. دا بیبي پکې بر سر کې ناسته ده، هغه اوښې دغه نه ونیوه پړي نه
او نبی علیہ السلام له بوت وی صاحب ښځې نه تپوس رښتیا وکړو وی اوبه دې کم ځای نه راوړئ کم ځای دي اوبه ښځه ورته وایي وی اوبه یو شواروز مزل دی یو شواروز پرون دې ټیم کې مې دا مشکونه ده اوبو نه راډک کړي دي پرون دا وخت یو شواروز مزل چې بویې تله نبي علیه السلام لوی صاحب اوبه خو د یو شواروز په مزل لري دي او وی دغه زنانه ده بیبي لږه راکوزه شي هغې ته وکتل چې دا خو بلا خلک دي خو به خبره منم اوبه به رانه غواړي نو او چې دومره اوبه قیمتي وي چې د شواروز په مزل یې خلک راوړي نو دا واقعي چې اوبه ډېره قیمتي شوه عربو کې اوبه ډېره قیمتي دي تیل ارزان دي اوبه ګرانې دي وایي چې کوزه یې کړه نبي علیه السلام مبارک وی لوښې راوړی نو د هغې یو مش نه هم لږې غوندې را کمې کړې او د بلې نه هم را کمې کړې او خپل لاس مبارک یې پکې کېښود او صحابه ته یې راشه شابه صحابه لګیا شو بس کیمه او د سنم پې کوي غسلم پې کوي څارولم ورکوي وی د حضور پاک د دې ګوتو نه د اوبه راخوټ کېدی مونږ ورته کتل چې ګوتو نه اوبه روانې ټول صحابه تنده ختمه شوه څاروي ماړه شو او اوبې ځان له تې مشکونه هم ډک کړل وی شابه دې ښځې سره لږ امداد وکړئ سراغون کې دې هم لږه اوبه واغېشتې د امداد ورسره وکړئ نو څه ستوانو چې څه ورسره وو هغې نه یو غوټه وله جوړه کړه او ښځه یې واپس په اوښ سوره کړه او هغې ورته مخې ته کېښوده او حضور پاک ورته وایي خورې ترورې هغه زمانه کې چې څه ټکې و وایي ګورې ستا اوبه هم نه دي کمې کړې ښه تا نه چې څونه واغېشتې هغه دله الله واپس په مشک کې پیدا کړي دي خو موږ له الله خپل رزق راکړه خفه کېږه مه ښځه لیټ شوه چې قوم له ورسېده قوم ورته وایي تا خو ناوخته کړې یاره وایي دقسې چې الله سره وشو دا ټول الې ورته ووي وی یا خو وی د دې ځمکې دا ګوتې داسې کړې وی د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې یا خو دا هغه سړی دی چې هغه رښتونی پیغمبر دی یا خو داسې معلومیږي او یا د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې د ده نه غټ جادوګر بل نشته دوه خبرې دي رستو څه زمانه پس الله د هغې ښځې ټول قوم د هغې ښځې په وجه مسلمانان کړل نو خدای داسې هم کولی شي خدای عادت نه دی نو هغه ماشوم بچی له مور یقین جوړ که بس مور یې وایي چې باز بچی کارو شو خاوند ته وایي کارو شو د ماشوم عقیده جوړه شوه په الله داسې یقین هم والا مضبوط جوړ که چې دی به اوس الله نه غواړي او الله به د جنت میوه دلته ورکړي بیبي مریم له یې نه ورکوله بیبي مریم ته چې به زکریا علیه السلام راغی مختلف قسم میوې پرتې وې ان لکې هذا دا د کم ځای نه رالل او ورته ماشومه خولې باندې وایي قالت هو من عند الله الله را کړي دي هغې ته چا دا خولو چې الله را کړي دي ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې چا له وغواړي بې حسابه روزي ورکوي موږ وایو نه دا روزي موږ له دې پټي راکړه دا دې کاروبار راکړه دا دې دوکان راکړه دا دې نوکرۍ راکړه نه 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 دا هر څه تاله الله درکړل په عقل د عقل چا درکړ الله یو لوی شخصیت الله د هغې کاکي نه جوړ کړ پوټیني نه خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته جوړ شو نومره لوی شخصیت دا د مور د تعلیم د برکت نه چې په لکونو کافران هندوان او سیکان خدای پاک د هغه په لاس مسلمانان کړل په لکونو زرګونه هم نه لکونه هندوان او سیکان مسلمانان شو اوس هم د هغه قبر له هندوان راځي ورته ناست دي چې کله جنازه ده په لکونو تعداد کې خلک دی لوی شور دی او شغرب دی او جنازه ده یو سړی پاسېد وی خدای مو بخه یو اعلان واورئ خلک چپ شو وی د دې خواجه صاحب یو وصیت دی هغه درته اورم خلک غلي شو چې څه وصیت دی ټول چپ شو جنازه به څنګه اخري سبتر اواز څنګه رسي ټول چپ شو وی د یو وصیت کړی دی چې زما جنازه به هم سړی نه کوي هغه سړی به کوي چې هغه کې یو څو شرطونه وي لومبي شرط پکې دا دی چې په خپل ژوند کې به تهجد نه پرېښي چې کله بالغ نو تهجد خو یقینا ډیر خلق بکی لیکن بعض انسان ناجوړه شي چې ته میلمه شي په سیر سفر کی تلوارې نو تهجد پاتې شي نه نه چې بالکل په بلوغ نه پس د تهجد په زندګۍ کې نه پرېښي نو دې کې څه ته اشاره شوه چې تهجد کې نو فرض مونځ او نو نفلونه به هم کوي نمبر 1 دویم داسې سړی به چې د ماسپښین نه او د مازدیګر نه مخکې دا سنت موقت د ماسپښین نه مخکې خو څه کوي چې هغه زاید 4 رکعاته نفل به هم کوي دا به هم چېرته نه پرېښي ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته نفل بیا ورپسې سنت موقت مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل دا کوئ ښه ډېر لوی برکت دی دا به یې نه پرېښي
دریم هغه سړی به چې چته په غیر محرم یعنی داسې انسان چې هغه قتل و تمنی په هغې نظر نه لګېدل پردی ښځه باندې یا بغیر د ویښتو هلک باندې داسې نظر به نه لګېدلی او په زندګۍ کې به د تکبیر تحریم هم نه تللی دا خامخا انسان نه کله لاړی شي ټول خلک چپ شو او جواب شابه دې صفت باندې کې څوک یې هغه راشی د دې خواجه صاحب وصیت دا دی چې دا صفت پکې نه زما جنازه به نه کوي غلی شو څوک غږ نه کوي یو سړی راپاڅېد سر یې پټ دی مخ باندې څادر اچولی دی چې څنګه راغی خواجه صاحب دې قبر دغه ته ودرېد کټ ته وایي ستا کار خو به وشي خو مونږ دې رسوا کړو ستا کار به ستا جنازه به وشي خو مونږ به رسوا کړې ښه اعلان یې وکړ ټولو خلکو ته اعلان واورئ ما دا ال نه وی خو دې بې جنازې اوس ښخېږي د ده وصیت تا دی او غلی شوم چې بل څوک به راشي خو لکه چې تاسو کې په دې صفتونو څوک نشته وی نه هېڅ څوک هم په دې صفتونو نشته وی ښځه الله د دې اسمانونو او ځمکو رب ګواه کوم چې زه کله نه بالغ شوی به نو ما تکبیر تحریمه د امام سره نه دی پرې پاتې په زندګۍ کې تهجد مې نه دی پرېښی ژوند کې او نه مې چې ته پردي هلک ته او پردی ښځې ته په بد نظر کتلی دي او د ماسپښین او مازدیګر نه مخکې دا زاید سنت نفل دا مې په ژوند کې چېرته نه دي پرېښی دا صفتونه ما کې شته خلکو وایي چې دا به څوک زبرګي او د کمې زمانې ولی الله به چې مخ یې ښکاره که د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش بادشاه کې هم چې خدای د چا نه کار لې غشتي شي دا نه چې ګنې ټول مالداران او ټول بادشاهان او ټول د پیسو والا دا ټول ګمراهان دي نه 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 داسې نه ده تا ته ما ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مالدار بل څوک چې وفات شو خزانه کې 50 کروڑه درهم پراتو 50 کروڑه درهم څونه لوی سړی د زمانې ولی الله دا نه چې ګنې صرف غریب به جنت ته دی او مالدار به نه ځي نه مالدار چې خدای رضا کوي د دین ډېر کار دی کولی شي حضور پاک له یو ځل غریبانان رالل صحابه وی صاحب د الله رسوله وی مونږ هم مونځ کو دا مالدار هم مونځ کوي مونږ هم روجې نیسو دوی هم روجې نیسي او دوی صدقې کوي مونږ سره مال نشته صدقې نه کوو دوی خیراتونه کوي مونږ سره مال نشته نه کوو مونږ به څه کوو نو نبي علیه السلام مبارک ورته تسبیحاتو خو لوی دا وایه دا وایه تاسو له به خدای را د مالدارو نه زیات فضیلت درکړي هغې مالدارو صحابو چې اورېدل هغه تسبیحات هغې هم شروع کړل بیا هغه غریبانان رالل وی د الله رسوله هغوی خو هغه تسبیحات شروع کړل نو هغوی هم هغه تسبیحات وی مونږ هم وایو هغه منځونه هغې هم کوي روجې هغې هم نیسي او هغوی پکې صدقې کوي وی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د خدای فضل دی چې چا له ورکوي نو په دې کې ستاسو څه دي نو مالدار سړی چې دی خدای هم یاد کي عبادت بدني وکړي ورسره عبادت مالي هم وکړي دله خدای ډېره مرتبه ورکوي د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش هغه کې دا صفتونه ګوره مور د دې ماشوم تربیت وکړه څومره بهترین شخصیت ته جوړ شو او جنازه څنګه وشوه او چا وله جنازه وکړه دا د مور تربیت مور چې پاکوي بچې به پاک لویږي بس لنډه خبر دا ده مور چې نیکعمل او صالح او دینداره د دې مور د هغې لومبۍ مدرسه ده که نه بچې به دغه پاکه مدرسه کې سبق ووایي بچي نه به یو ډېر صالح بچی جوړېږي د حسن بصری رحمت الله علیه یو مرید وه ښځه وه درس کې به ورسره ناسته وه پخوا زموږ د علماو سره باقاعده درسونو کې پرده به یې تړلې وه پردې نه پورې غاړه زنانه به ناستې وې سړو به هم دین اورېده او ښځو به هم دین اورېده هغې یو ماشوم زوی او پلار یې د دغه ښځې خاوند د دې ماشوم دا پلار مړ شو یتیم پاتې شو یتیم اکثر بې سره بعضې وخت کې چې تربیت یې ونه شي نو بې سره لوی شي پلار یې نی د یارې سړی نی دا ماشوم یتیم لوی شو خو بې سره د پلار چې څه نقدیت و هغې ټول په کباپونو او رباپونو په ګندهبازۍ دوړه کړه جایداد خرڅوه کورونه خرڅوه چې څه د پلار مال دولت او خزانه وه هغې په چنګ رباب ختم کړ مور به ورته نصیحت کوي بچې دا ته څه کوې او چې د پلار مور نه بې دریغه مال پاتې شي او لاس پیا پې نه کړی دی لیکن هغه هم دغسې کوي بچې دا څه کوې ته خو مونږ دی له نه وې غوښتې د الله نه مونږ خو دی له غوښتې چې تا نه خدای پاک یو نیک ماشوم جوړ کړي دینداره ده نه جوړ کړي عالم ده نه خدای جوړ کړي او حسن بصري رحمت الله علیه به هم کله کله بوته
استاد جی درته څه نصیحت وکړه، هغې غریب به مو ته نصیحت وکړه. ورونو چې لوښې ګندۍ په نصیحتونو نه پاکېږي. داسې ده که نه چې بالټي وي بالټۍ او ګنده اوبه پکې پرتې وي، که سوچه غوړي م ورچې پلیتېږي به، که شات هم پکې چې په هغه شاتو نه پاکېږي، که پیم پکې چې په پیو نه پاکېږي. دا هر څه خشته اوبه د زمزم اوبه پکې واچوه، نو د زمزم هغه اوبه دې هم خرابې کړې. ته دا لوښې پاک کا، دا ګند ته لر که ویوینځه، نو بیا پکې پیم اچوه، شات هم اچوه، اوبه هم پکې اچوه، هر څه پکې اچوه. ګنده نو چې کم انسان دننه وجود ګندی که نه، د ابوجهل وجود ګنده و دننه. نو د پیغمبر علیه السلام نه بیا قرآن ورسه اورېدل، خو لیکن هغې څه فایده نه رسوله. او کم صحابه کرام چې رالل پیغمبر علیه السلام ته کېناستل چې ورېږه موږ څه دین زده کړو، او لوښې پاک که غوږ یې کېښود، نو بیا هغه پاک څیزونه ورننوتل، خدای ته صحابه جوړ کړل. د دې هلک لوښې ګنده و. حسن بصري نصیحت هم کوه، قرآن هم وایه، احادیث هم وایه، هېڅ سر پرې نه کوه. مور ته به یې لا تېرې دا وې، مورې وخت دې راله ضایع کړ، یا مورې وخت ماله ضایع کې. مور به ورته بچې ګوره دیندار شه، ګوره آخرت، دا آخرت ته پېښه او ته پېښه، ته لمونځونه کوه، په ما څه کې. حسن بصري به وله غریب راوست کور ته، زما دې بچي له کور ته راشه، جرګه پې کوم که په دې سم شي. نه سمېده، چې نه سمېده، مال یې دوړه کوه، خیره کې ناجوړه شو. چې کله دې ناجوړه شو او د اخیري د ژوند نه مایوسه شو، نو مور ورته کېناسته، بچی اوس به څه کې؟ اوس تا خو وایې چې اخرت نشته، اوس ور روان یې که نه؟ تا خو وایې قبر څه ته وایي، اوس قبر له روان یې که نه؟ اوس به څه کې؟ زه راځه بچې داسې کوو، اوس را سره لاړ شه حسن بصري له چې دعا درته وکړي، اوس توبه وباسه، نو خدای به در باندې رحم وکړي. مور اوس به داسې چېته وشي، ما خو ټول ژوند کې چېته نه نیکی کار نه دی کړی، ما خو هغه د پلار پاتې شوې پیسې په جوارۍ باندې په ډمتوب او په دې قصو پیسو لزولې دي. وایي ته خیر ته ما سره زما استاد له لاړ شه. وایي زما خپل کې طاقت کم دی، کم دی تلی شي. وایي دله یې راولم، یاره که دې راوسته نو بس په سچه توبه وباسم. لاړ حسن بصري له، مور یې بوډۍ لاړه غریبه، ورته کېناسته، استاد جي زما هغه زوی ناجوړه دی، څه چې وکړم؟ ته را سره لاړ شه، دعا به م ورته وکړي او بس توبهګار کېږي. نه بس نور به یې زوی راته نه وی ښه، خولې راله ستړی کړ. دلته ورته نصیحت کوه، کور ته وله ځه، نور به د زوی کش راته نه کوې، ستا زوی له نه ځم. غریبه مایوسه راله، چې راله زوی ته وایي ګوره دې ته ستا بدقسمتي ورسېدله چې نن زما ستا ستا له خواله نه راځي. وایي زه داسې وکړه مورې، زه به الله ته جاړم، خو ته دې استاد ته دې ووایه چې جنازه خو راباندې وکړي که نه چې مړه شم. دا مور یې بیا ورپسې لاړه، یا استاد جي که لږ رالې، زما زوی توبه وباسي نه ځم. وایي ښه نو که مړ شو جنازه به پې کوې چېرته خو ځمه. وایي ستا په زوی جنازه هم نه کوم، ملله پوخ کړی. کور ته ورته لاړ شه، نصیحتونه ورله کوه، دلته دې راوست نصیحتونه کوه، توبې وباسه، بیا دین پورې ټوقې کوه، جنازه هم پې نه کوم ځه. دا چې غریبه راله جاړي، ټول ډوبه ټپه اوښکو لمده شوه. بچې ستا بدقسمتي دې حد ته ورسېده چې نن حسن بصري ستا جنازې له نه راځي. هغه هلک څه وایي؟ مور یې بس ټیک ته چې نه راځي، بس زما الله دی، زما توبه ده بس، او یقین مې دی چې ما به خدای بخي، خو یارېږم ځکه ټول عمر مې په دغه کې تېر که په ګمراهۍ کې. خو داسې به وکړي مور یې زما یو وصیت دی او درخواست مې واوره چې حسن بصري مې جنازه نه کوي، نو معلومېږي دا چې هېڅوک به مې جنازه ونه کړي او نه به مې څوک قبر کړاله وکنئ. دا مهرباني به وکړې چې ساره نه وځي، زما د خپه کې دا لوپټه واچوه او بار مې راکاږه، یو ډنډ کې مې وغورځوه. بس دا اعلان ورسره وکړه چې کم بچې بد عملي دقه یې سزا ده، بس نور پرېږده، جنازه او لمبول هر څه پرېږده. او دې کې د غریب نه سا ووته، چې سا ته ووتله، مور ورته ناسته جاړي، دې کې دروازه ووالې شوه. چې دروازه ووالې شوه، دې مور اواز ورکړه څوک یې؟ وایي حسن بصري ما. وی څنګه رالی صاحب، ته خو نه راتلې که نه، هغه زوی خو مې مړ شو. یو ما ته پته ولګېدله، ما ته خوب مې ولید، په خوب کې الله مې ولیده، پروردګار راته دا فرمایل چې ای حسن بصري، ته زمونږ د ولایت او د دوستۍ څنګه دعوه کوې چې زما یو ولی دوست مړ دی او جنازه پې نه کوې. هله شابه، کفن به موله مونږ ورکو، غسل چې مونږ ورکو، جنازه هم پې وکړو او قبر ته یې ښکته کړو. الله څونه مهربانه ذات دی، زما د قسم یې که د خدای نه مهربانه بل څوک دی، ډېر مهربانه ذات دی. خلک لګیا دی خدای نه مني ډوډۍ ورکوي،
خلق لګیا دي کنزل ورته کوي چې دا وایي څوک وایي د خدای زوی دی دا خدای ته کنزل کول دي، چې څوک وایي د خدای خضر دا ورته کنزل کول دي. خلق لګیا دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی چې بنی آدم ما کنزي، څوک وایي عیسی علیہ السلام یې زوی دی، څوک وایي بی مریم یې ښځه ده، ما ته کنزل کوي او بیا هم د ډوډۍ ورکوم. څوک یې نه مني وي خدای نشته او بیا هم ډوډۍ ورکوي، څوک ولا شریک ګوري او بیا هم ولا ډوډۍ ورکوي، څوک یې نافرماني کوي او بیا هم ولا ډوډۍ ورکوي، عزت ورکوي، ژوند ورکوي. د دې نه لوی ذات د رحمت والا بل څوک کیدی شي نشي کیدی. لیکن دا د ماشوم سره دا چې ښېګړه وکړه دا د چا د برکت نه وشوه، دا چې په آخر وخت کې ولی جوړ شو او الله والا حسن بصري جنازې له رالیږي، دا د مور د برکت نه. مور ورته ناسته راخوا کېږي نه. نو چې ښځه نیکه شوه بچی به نیکي، دا قانون دی، دا قاعده ده. او چې ښځه بدعمله شوه دا د یقین مه ساته چې بچی به نیک عملی. زنانو ته قرآن وښایه، جینکو ته دین وښایه. بهشت زیور د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب دی بهشت زیور، او پښتو کې ترجمه د جنتی کالی ورته وایي او ته کورکې دی چې هغه وایي. د حدیثو د کتابونو اردو کې ترجمې شته ولا راوړی، پښتو کې ترجمې شته ولا راوړی. د دین مدرسې دي شکر الحمدلله دومره ډېرې شوې چې د حد نه وتې. هغه مدرسو دا خپلې ماشومان یې داخلې کړي چې دین زده کړي، اخلاق زده کړي، علم وکړي، قرآن زده کړي، قرآن په صحیح طریقه تلفظ وکړي، منځ وکړي، پرده په وکړي. دا په دې خپلو ماشومانو جنکو کې دې کې د دویم خیر دی، ژوند یې ښه شو او ستاسو هم پکې خیر دی. زموږ معاشره چې ګنده ده خو د ښځو د بربنډتوب د لاسه ګنده ده که نه. د یورپ او زموږ په معاشره کې څه فرق دی؟ هغه معاشره ګنده ده، دین نشته. زموږ معاشره اسلامي ده، اسلامي فتوی اخلاق او پرده پکې. اوس خو زه ډېر خوشحاله شم کله کله سهار وختي د مدرسې ته چې ځم په دې لاره ځم د ماشومان جنکۍ د سکول ته دي نو بورقې پکې د ډېرو په سري. یو زمانه کې چې زنانو ته به د بورقې وې خندل به یې وپورې او شټل کاک مونږ ته په سری د به شټل کاک په سری. اوس الحمدلله یو شی بل طرف ته روان دی. اوس څومره چې د دین خلاف کوششونه شروع دي هغه به الله تعالی د دین محبت او مینه د انسان په زړه کې اچوي. په دې لاره زه سکول ته ځم ډېرې جینکۍ مې ولیدې، ډېرې لږې نه ډېرې جینکۍ چې بورقو کې سکولونو ته روانې دي. یا د سکول چې چوټي وي ډېرې ماشومانې مې ولیدې چې بورقو کې روانې دي. دغه ماشومانې چا د کور وشړلې څه که دې سبق ونه وي بورقې والا جینکو له. د خدای په مقابله کې لوڼه مه خوشحاله وی، د خدای په دین یې خوشحاله کړي. که لور ده نه د بېدینۍ مطالبه کوي، بېدیني ده نه غواړي، بې حیایي ده نه غواړي، رحم پې مه کوه، قطعا پې رحم مه کوه، په دې مه خوشحاله وه. دین والا ورکه په دین یې خوشحاله که، پرده والا ورکه په پرده یې خوشحاله که، حیا والا ورکه په حیا باندې خوشحاله که. ښځې جنت ډېر په اسانه ګټلی شي، سړي ته ګران دی او ښځو ته آسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، کومه ښځه چې پنځه منځونه کوي، وصوامت شهرها او د رمضان روجې نیسي. د زکات او د حج ذکر پکې ذکر رانغی چې اکثر د ښځو سره مال خونی د خاوند مالی وي، نور که مال وسري زکات ته هم ورکوي او که د حج پیسې ورسره پوره شوي حج به هم کوي، هغې خپل شرطونه دي. خو اکثر ښځې د خاوند لاس ته ناستي دا ټکې به ځکه نبي علیه السلام ونه وي. منځ کوي د رمضان روجې نیسي، ورپسې راځي واطاعت بعلها د خپل خاوند تابعداري کوي، واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي، د خپل اندامونو. فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي وردننه دي شي. د خاوند تابعداري به هم کوي. ګورئ بعضې ښځه هغه د خاوند سره جګړې کوي، زبان درازی او خاوند سره چغې وی او خاوند ته په سپک نظر ګوري، دا ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه په دنیا کې خاوند سره جګړې کوي، وی په جنت کې د دې سړي چې کومه ښځه ده، کومه حوره ده، هغه خیرې کوي چې ای ښځې خدای دې هلاکه که. دې سړي ته ولې دا بد رد وی، ولې ورسره جګړې کوې، تا خو د څو ورځو میلمه دی، تا سره اوس به درنه جدا شي، موږ له به راځي. د جنت حوره دې ښځې ته خیرې کوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، هغه دا یو تمنا او امید وکړه چې یاره
حضرت علی رضی اللہ عنہ لور وا ام کلثوم نومو. یره که علي صاحب ته وی مال دې دا لور په نکاح راکړه. عربو کې دا اوس هم دا رواج دی چې دا پکې نشته چې دا دواړه عمر برابر دی او که نه سړی به د ډېرې زمانې وي او جنۍ به وړی په نکاح اخلي، یا ښځه به ډېره عمر رسېدی او هلک به د کم عمري په نکاح اخلي. دا رواج په عربو کې نشته. هغه زمانه کې هم دا شی نو. علي صاحب ته وی که دا لور دې په نکاح راکړه، وایي زما دا خواهش دی چې زما او د پیغمبر علیه السلام وروستو نسب یو شي. ساره دې لور او زمانه چې کوم اولاد پیدا شي به زما اولاد یا به د رسول الله مبارک هم نصیري. دا مې شوق دی. وی داسې کار دی زه به هغه لور درولېږم څادر به وله ورکړم. ای واړو چپ شه، واړو چپ شه. نظري دا واړو سره دغه کوله. زه بس کښېنه بس وتښتېدی. نو زه به دې له څادر ورکړم. نو که دا جینۍ دې خوښه وه نو ورته وایي چې څادر مې خوښ دی، او که دا جینۍ دې نه وه خوښه وی څادر مې نه دی خوښ. ډېره ښه ده. دې څادر واخېسته او عمر فاروق رضی الله عنه کره لاړه. نو چې څنګه لاړه څادر یې په اوږه دی. وی پلار مې را لېږلی یم دا څادر یې تا له را لېږلی چې دا دې خوښ دی او که نه. نور خو جینۍ سره نه ده خبره. حضرت عمر یې خپو ته کتل. حاکم حیا او مخ ته خو یې نه شو کتل، خپو ته یې کتل. دا جینۍ پوه شوه. خپو ته یې کتل چې د خپو رنګ معلوم کړي، اندازې نه پته ولګوي. چې خپو ته یې کتل هغه جینۍ او هم د چا لور ده، حضرت فاطمې لور وه رضی الله عنها. د حضور پاک نو سیوه داسې ورته ګوري. وی امیر المؤمنین وی د ما دې خپو ته ولې نیغ نیغ ګوري؟ وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي که نه وی سترګې به مې در نیستې وي. ما راله څادر راوړی دی چې څادر وګوره چې خوښ دې دی او که نه ته د ما خپو ته نیغ نیغ ګورې. د مسلمانانو بادشاه غږ درته لږ باندې سترګې به در نیستې وي. بادشاه ته څوک او عمر ته به داسې څوک څنګه ووایي؟ ورته وی ښه د پلار ته وي چې څادر مې خوښ دی. چې څنګه کور ته راله وی بابا څادر یې خوښ دی. بابا وی ښځه عجیبه بې حیا حیا پکې بالکل چپ شه بچې صحابي دی امیر المؤمنین. نو وی زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل. وی ما خو ورته وایي که د مسلمانانو بادشاه نه وي سترګې به مې در نیستې وي. وی بچې دا د خاوند دی ځکه یې د خپو ته کتل. بس غلی شو. په نکاح واغېسته چونکې دا خو د ساداتو کورنۍ نه وه، د حضور پاک نو سیوه او عمر کې هم کشره وه. لږې جګړې مګړې به ورسره کولې. یو سړي چې ته یو سړي سره ښځې جګړه کړې وه، هغه راغې امیر المؤمنین ته شکایت کو چې دته شکایت وکړم چې ما سره ښځه جګړې کوي او اواز را باندې راوباسي. بادشاه ته خلک شکایت کوي چې راغې اوس د حضرت عمر فاروق سره دا اوس بل تیزه ده په کور کې د دې اواز پې اوچت دی او ورته غلی دی. چې دروازې ووهله حضرت عمر وله راووته. سړی ترې روان شو. وی هلکه دا دروازه تا والې وه؟ وی یو. وی څه وی راووتم که نه؟ وی د ما یو مسله وه خو حل شوه. حل شوه. وی څه مسله وه؟ نه دې ما نه تپوس وکړو نه دې زما جواب ورود او حل شوه. وی ما د ښځې نه فریاد راوړو چې ښځه را باندې اواز اوچتوي. وی ستا مې کور کې ولیده. مسله حل شوه. حضرت عمر ورته څه وایي؟ الله اکبر. او ورته یې ګوره ښځه د پختۍ نه پیدا ده، حضور پاک فرمایي، او د بره پختۍ نه پیدا ده. نو دا په پښتو کې دا بره پختۍ کږی، نو چې دا کار کوي خامخا کوږوالی وپکې. وی ګوره دا ستا نوکره ده، نوکره د نوکرتوب کار دله کوي. کور کې جارو دله نه وایي نوکره ده. دا ستا څوکیداره ده، د کور څوکۍ دله کوي. دا ستا دوبڼه د جامې دله اینځي، دوبیتوب کار دله کوي. دا ستا باورچنه ده، ډوډۍ هم دله پخوي. او دا د ښځه د بیبیتوب کار هم دله کوي. نو پنځه کاره دله کوي. نو ګزاره به ورسره نه کوي. نو ښځه به هم د خاوند خیال ساتي، خاوند به هم د ښځې خیال ساتي، ګزاره به ورسره کوي. اطاعت بعلها واحسنت فرجها، او خپل اندامونه پټ ساتي. نن یورپ وایي وی اسلام ښځې له حق نه موږ ورکړی دی. هلکه تاسو څه ورکړه؟ پتلون یې ورته واچو او نیکر یې ورته واچو او بنین یې ورته واچو، کمیس پرتوګ یې ته وي. دا حق دی؟ دا خو حق نه دی. دا خو حق نه دی. بربنډتوب خو حق نه دی. ښځه خو د پیسو ګټلو مشین نه دی. دوی خو د ښځې بربند اشتهار په دروازو په کوڅو لګوي او پیسې پې ګټي. دا خو ښځه تا ذلیله کړه. غټ غټ اشتهارونه په کوڅو په لارو کې، په پېښور کې یو ځای بل ځای، په اخباراتو کې د اشتهارات د ښځو په نوم د ښځو په بربنډتوب پیسې ګټل، دا حق دی؟ دا خو تا ذلیله کړه، پیسې پې ګټې. د هغې وجود بربند کې نیکر ورته واچوې چې خلک دې ته ګوري او زمونږ دا څیزونه خرڅېږي. دا خو دې ذلیله کړه، دا خو ذلت دی. شکر دی شریعت ښځې له حق ورکړه. ښځه یې د کور سرداره کړه، درنی کړه. خاوند ته وایي په نکاح به یې اله اخلي چې مهر وله ورکړې.
مہردنی ورکړې نه به په نکاح به نه بوځې کور به وله جوړی خو د کور بندوبست به وله کې خپل حق به وله ورکې دی ښځې له او چې پلار کره ځي په هفته کې د دې دا حق دی چې دا مور او پلار کره لاړه شي بوځې به دا خو یې ډېر لوی عزت ورکړ بچي ته څه وایي دا دې ګورې مور ده دقه ښځه وه په خاوند یې حق و بچي ته وایي دا دې مور ده ګوره د خپل لاندې جنت ته خیال به یې ساتي به هم خیال ساتي لور به هم خیال ساتي سخر به هم خیال ساتي هلته به پلار هم خیال ساتي میراث کې وی نیم میراث د سړي په نسبت وړي مې چا پې سوچ نه دی کړی د نیمې نه هم زیات جوړېږي څنګه ټیک تر هلک په نسبت پې میراث نیم دی د سړي مهر نیسي او د مهر هم پکې راغی د خاوند نه مهر راغی نمبر 1 شو پردي کور ته لاړه د بل کور ته بیا هم د پلار په مال کې میراث وړي هلته کې موړي د خاوند نه میراث دلته نه میراث وړي د رور نه میراث وړي دلته دا نه چې ګرې کور پردی شو که د پلار د مال سره کار نه د پلار پیسه کې به باقاعده د دې میراثي د خاوند نه به موړي او سړي د سړي خو د سخر خواښې نه څه حق نشته د دې هلته نه هم حق پیدا شو دلته نه به موړي هلته نه به موړي او په سر یې څه ذمهداري څه بوج نشته د سړي په سر خو بوج دی د مارونو شریعت او اسلام ښځې ته په ډېر دروند نظر کتلی دي خو چې ښځه ښځه وي او چې ښځه ښځه ني او سړی سړی ني چارپایان او حیوانات دي شریعت ولې حق نه ورکوي شریعت حق درکړه خو تا هغه حق قبول وکړو نو شکر الحمدلله زمونږ معاشره اسلامي ده مونږ مسلمانان یو په دې ټول وایي الحمدلله خو د خپلو بچو باندې قرآن زده کوې په صحیح طریقه پې قرآن زده کوې او په د خپلو ماشومانو علم وکړې او دا د پښتو د اردو کتابونه دا وله پیدا کوې چې هغه ورته ښایې په خپله عقیده ورته وښایې د مولانا مفتی کفایت الله صاحب یو کتاب دی تعلیم الاسلام ډېر خشته ښکلي کتاب دی سوال او جواب شکل کې دا وله راوړی بهشتي زیور دی یا د جنتي کالي پښتو کې د هغې ترجمه ده یا پښتو کې باید تفسیرونه یې ترجمې شوي دي هغه د زنانه وله راوړی یا ورته کې دی په هغې یې پوه کې او پرده وله جوړه کې په چې دوستانو سره یې نو طبیعت مې ټیک او چې کور ته راشم نو مور خویندو سره وړو وړو خبرو راته بدې لګي جګړې څوک کوي چې په تا چا تعویض کړی دی نو داسې وظیفه راته وښایه چې په ما د دې نو خبره خو پته نه لګي الله خبردار دی خو خبره داسې ده چې ښه اخلاق خپلول ښه شی دی او زه به درته یې وظیفه وښیم په دې عمل کوه الله به دله خیر درکړي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا سل کرته سحر کې وایه ښه سل کرته او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لږ زیات وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو سړي صرف عمره کړې ده او حج یې نه دی کړی ته ته حاجي صاحب ویلی شي که نه حاجي صاحب خو هغه چاته وایي چې څوک چا حج کړي خدای دې پې حج وکړي که